په مانځه رب نه غولیږي او مونځ دا کم اهمیت مسلمانانو مانځله ورکړی دی په دې کې ډېر روایات منګړت دي چې په دې خبره پوه وی مونځ ګوره دا یاد وساته چې دا کمې نقشې ته مولیانو رسولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوې ورځې قصدن ارادتن 3 مونځونه پرېښي دي دا مونځ ډېر یو قیمتي شیز دی یو مفتی په نامه باندې یو کس مشهور دی هغه بله ورځ دا ویل په مونځ باندې الله تعالی نه غولېږي یو ظالم انسان یو خبیث انسان دی ځکه چې څه وخت مخکې زموږ د پیغمبر ګستاخي وکړه خو مونږ ویل ځه سړی دی انسان دی خطایي ترې نه کېږي خطایي به ترې نه شوي اوس رالګي د الله په شان کې دغه شانتې الفاظ وي زه یو ځل ورغلی وم دلته بیان ته راوستلو خو چې کله ما د هغه چهره وکتله والله العظیم د علماو په دې تندیو کې یو رڼا پرته وي د هغه په تندي کې رڼا نه وه بلکې یو نفرت پکې پروت وه او چې کمې خبرې یې کولې نو هغه زه تاسو ته نشم بیانولی خو ما ملګرو ته ویلم که د دې سړي دا حلي نو نږدې چې دا سړی به پرویزي شي او رښتیا مو همغه شانتې وشولو چې دا حدیثونه انکار له دومره ورسېدو چې اخره کې د مانځه نه یې انکار وکړلو ویل چې یاره دا مونځ باندې الله نه غولېږي او وایي نبي صلی الله علیه وسلم 3 مونځونه قصدن ارادتن پرېښودلي وو په خندق غزا کې حالانکه حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم دا مونځونه پاتې شول خیرې وکړلې د کفارو ته ویل ملأ الله قبورهم من النار الله رب العزت د دې قبرونه او د دې کورونه دي الله د اور نه ډک کړي ځکه مونږ یې د مانځه نه مشغول کړلو وه نو که قصدن رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودلی وی هغه خلکو له بیا خیرې کولې دا خیرې ولې وکړلې چې د مشرکانو د وجې نه دا مونځ پاتې شولو قرآن کریم کې بار بار موږ ته الله رب العزت وایي واقیموا الصلاة واقیموا الصلاة ای خلکو منځونه قایم کوي مونځ برابر کوي دغه شان د قرآن کریم کې الله رب العزت حدیث نه مني ځکه ورته حدیث نه پیش کومه کنه یا حدیث په باره کې هغه وایي د مونځ په باره کې ویل دا مولیان چې کوم اهمیت بیانوي ویل داسې منګړت دي ځان نه خبرې دي قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي حافظوا علی الصلوات ای خلکو تاسو حفاظت وکړئ د منځونه مه پرېږدئ او قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي کله چې دا جهنمیان جهنم ته لاړ شي تپوس ترې نه وکړلی شي ولې دې جهنم ته رالی نو هغې به وایي لم نکو من المصلین مونږ خو دنیا کې منځونه پرېښودلي وه مونځ هم نه کولو د دې په وجه باندې رب العالمین جهنم ته راوستلو وه مونځ یوه اهمه فریضه ده په دې دین کې ولې نبي صلی الله علیه وسلم چې دا کومه زندګي تېره کړې ده بېمونځه زندګي نه ده تېره کړې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه شانتې امت ته په دې باندې ترغیب ورکړی دی ولې نبي صلی الله علیه وسلم موږ په ګډو وډو باندې روان کړي یو العیاذ بالله زموږ استاد محترم شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی انکار حدیث سے انکار قرآن تک د حدیثونه به یو سړی انکار کوي تر دې پورې چې قرآن کریم انکار له به ورسېږي یو سړی نو دا حدیثونه انکار ته بیا دغې حد ته ورسېږي هارون رشید په زمانه کې عبدالله ابن مبارک رحمه الله را طلب کو ویل موږ له څه حدیث بیان کا هغه ورته یو حدیث ویلو د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام د خپل مابین کې بحث چې کوم د معراج په شپه باندې شوی دی هغه یې ورته بیان کړل نو په دغې ټایم کې د هارون رشید ترز وی ناست هغه ویل مړه ویل دا تاسو څنګه کیسې کوئ دا څنګه حدیث دی بیان کو دا خو زما عقل نه مني ځکه موسی علیه السلام کومه زمانه کې تېر شوی و آدم علیه السلام او بیا دې په معراج په شپه باندې دی بحث او مباحثه کوي نو هارون رشید تاو شول یو مضبوطه څپېړه یې په دې مخ باندې ولا ورکړله او دی ویل چې ما زما هغه توره راوړې زه د ده نه سر وامه عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته ویل نه خیر د انسان دی خطایي ترې نه وشوله پوه یې نه شولو نو دغه شانتې د منځونو نه منکرین او د حدیث نه منکرین مخکې هم تېر شوي دي یوازې اوسنۍ نه خو الله رب العزت د دغه فتنو نه موږ وساتي ما وکتل په علماو کې فتنې ډېرې زیاتې دي دا دین چې ورانېږي د علماو د لاسه ورانېږي چې نامه به د عالم لیکن په منځ کې به عالم نه یو قرآن کریم موږ ته بار بار وایي واقیموا الصلاة مؤمنانو په صفت کې دا ذکر کوي ویقیمون الصلاة او د مانځه پابندي به کوي دغه خلک